په خوله د کپتن په خوله وې د پنجابي په خوله وې د زاروال په خوله وې پی ټي ایم یې ولې بین کو ای ټي ایم یې ولې کله عدم کو والله بالله ثم بالله که زما مومند ولسوالۍ ته یو جرنیل کرنیل نه وګوري د تنقیدونو وخت نه دی نن ستا دشمن منظم دی ستا دشمن یو دی نن هغه چیزونه چې یو میسیج راشي تر هغه د باډره پورې تر هغه د ډیورنډ کرښې پورې د عاصم منیر یو میسیج ټول ډلې باډرو باندې فالو کېږي خو ای پښتونه ته په پاټیو کې تقسیمې ای پښتونه ته په قبیلو کې تقسیمې ای پښتونه ته په کان خیلونو کې تقسیمې ته دلته تربورولۍ کې تقسیمې ته به څه منظم شي بیا موږ ته وایي ټوپک راوړه ټوپک ته ضرورت په دې خاوره باندې نشته دی زما د ظله مومن دا نوجوانان دغه سیاسي لیډرشپ دی په یو پیج باندې ودرېږي والله بالله ثم بالله که زما مومند ولسوالۍ ته یو جرنیل کرنیل نه وګوري مسله دا ده چې نن من بې اتفاقه یو زما مشران بې اتفاقه دي زما مشران په ناپرستۍ کې روان دي زما مشران په کرسیو پسې روان دي دغه څیزونه به ورته پرېږدو نن هم تاسو سره وخت شته دی نن وخت شته هغه جرګه شته پی ټي ایم یې ولې بین کړو ای ټي ایم یې ولې کله عدم کړو ځینې خپل پولیسو ته یم هغه ولاړ بیګا ماسخوتن رستا ما پسې بار بار د کپتن په خوله باندې کال کېږي چې ته داڼې ته راشه زما یې اوس هم ملګري د باجوړ ونیول ښه په دې باندې ټول خبر شي نن هم په ما پسې د داڼو نه رنګونه کېږي ته راشه چا په خوله د کپتن په خوله وې د پنجابي په خوله وې د زاروال په خوله وې پښتونه تا کې خپل ننګ او غیرت څه شو چې نن ستا خاورې ته د پنجابي بچی راځي او په ستا د پاس آرډر فالو کوي آیا ته پښتون دی ته تاریخ نه لرې په تا کې څه مسله خو موږ په خپله سره بې اتفاقه یو عملي میدان باندې به کار کېږي په عملي طور به کېږي د دې ځینې در تاسو نه تقریرونه کوو خو په دې تقریرونو باندې تاسو ته موږ هغه ځایونه درښیو چې کوم هم درته په شپږ اووه کاله مخکې درښودلي چې ای جو دهشتګردي اسکیپي جوړ دي نن خبرې ښکاره دي نن زما د باجوړ ګلالي ماشومان د پنځه شپږ کاله راپاڅېد د خپل قام وطن دپاره ویډیو پیغامونه شروع کړي بیا هم ډېرې مسلې به راځي مایوسه کېږو به نو رهبران لرئ د منظور پښتین په شانې رهبران په دې خاوره باندې لرئ او چې تر څو پورې دغه رهبران ژوندي وي موږ به انشاءالله شاته یو دغه رهبران به مخکې وي او د دغه ټول پنجاب نه به ازادي دا موږ انشاءالله په نږدې وختونو کې اخلو صرف عملي میدان ته تیار شئ اوس د عملي میدان وخت دی انشاءالله وخت دی رانږدې دی دغه خپل څه چې هم کړي دي زما یې اتیا زره پښتانه وژلي دي زما یې پښتانه ورک کړي دي زما یې میندې خویندې جوړولي دي زما یې ماشومان ذلیله کړي دي والله په بالله چې د یوه یوه تپوس یې درنه وکړم که مرګ وي که زندان وي که مزل وي در سره یم منظوره که د دغه سر ته ختل وي در سره یم